الرحمن الرحیم د یو او یا بیمارو زبردست علاج. اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. دا درود شریف ته ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی الله علیه وسلم کی او نور کتابونو کی تحفہ سندولیہ کی ذکر شوه دی. اول با کڅوک دا درود شریف په خول غواړي او د دې عامل جوړیدل غواړي نو طریقه دا سیدا چې د جمعې په شپه به سوار لس وزل په یو نشست کې دا وایي منځ کې به خبرې نه کوي او سوار لس وزل به وایي اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. د جمعې په شپه چې سوار لس وزل وایي د باقاعده د دې عامل شو. بیا علاج د یو او یا بیمارو الله پاک پدې کې ایښی دی. پدې کې شوګر، تور زیړی، بلډ پریشر، پتریخي کې کاڼې، ګرده کې کاڼې، د زړه تکلیف، فالج، کینسر پوری دا مفید عمل دی. طریقه به داسې وي چې کله بیا د 1400 ځل ووایي نو 11 پیرې به دا درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اول اخر به درود قادری شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عطرته بعدد کل معلوم لک. یو ځل به ابتدا او اخر کې وایي په دې باندې به اوبه دم کی او دا اوبه بس کی. دغه شانتي که یو مریض پې برای راست دمی نو اول اخر یو ځل درود قادری درمیان کې 11 پیرې دا درود او مریض دی به دم کی. که اوبه به دم کی او په هغه اوبو باندې لامبي دام ټیک ده خو طریقه داسې ده چې وجود به پاک وي او بیا به په یو لوښي کې ودرېږي او دا اوبه په ځان راواچوي او بیا به په یو روانو اوبو کې پاکو کې یا شین چمن کې یو طرف ته توی کی چې څوک پې د پاسه ګرځي نه. د 71 امراضو دپاره ډېر مفید علاج دی. زما طرفه تاسو ټول ته دې اجازه ده.